د خیبر پښتونخوا په غرونو کې پروت په یو کوچني کلي کې د زبیر په نوم یو ځوان هلک ژوند کاوه. هغه د څلورو خویندو او وروڼو تر ټولو مشر و. پلار یې یو عاجز بزګر و او مور یې یوه مینه ناکه کورنۍ وه. زبیر تل د خپلې کورنۍ د ملا تیرو په کروندو کې له خپل پلار سره مرسته کوله او د خپلو کوچنیو خویندو پالنه یې کوله. یوه ژمې په ټوله سیمه کې سخته سړه هوا خپره شوه. د کورنۍ کوچنی خټین کور د دوی د مینې د تودوخې سره د سختې سړې هوا مخه نشو نیولی. د زبیر کوچنۍ خور آمنه ناروغه شوه. په لومړي سر کې دا د یوې کوچنۍ زکام په څیر ښکارېده، مګر د هغې حالت ورځ په ورځ خراب شو. نږدې ډاکټر په یوه لرې ښار کې و او د سفر لګښت نه درلود. زبیر نشو کولی چې د خپلې خور رنځ وګوري او بېوسه یې هغه د تیز چاقو په څیر وخوړ. یوه سخته سړه ماښام کله چې زبیر د آمنې د بستر تر څنګ ناست و، د هغې کوچنی کمزوری لاس یې نیولی و. هغه ورسره ژمنه وکړه: اندېښنه مه کوه آمنه، زه به تا ته درمل راوړم او ته به ښه شې. زه قسم خورم. بله سهار زبیر په پښو روان شو. د مرستې موندلو هوډ یې درلود. د واورې پوښل شوي غرونه خطرناک وو او بادونه د وحشي څارویو په څیر چیغې وهلې. مګر زبیر دوام ورکړ. د هغه فکرونه د آمنې د رنګین مخ او د هغې د کمزوري ټوخي غږ سره په غوږونو کې غږېدل. هغه د څو ورځو لپاره د یخنۍ شپې په اوږدو کې ګرځېده. د هغه بدن د هر ګام بالاخره د تلپاتې کېدو وروسته زبیر ښار ته ورسېد او ډاکټر یې وموند. ډاکټر درمل ولیکل او زبیر یې د خپلې وروستۍ سپما سره واخیست. هغه خپل سفر بیرته پیل کړ، مګر د غره لاره نه بخښونکې وه. طوفان یوازې سخت شو او زبیر ستړی او وږی په یخ لاره کې ودرېد. هغه وغورځېد، په یوه سیند کې ولوېد او پښه یې سخته ټې شوه. کله چې هغه هڅه کوله چې ختل شي، وینه یې واوره رنګ کړه، مګر د هغه ځواک په کمېدو. په لرې واټن کې هغه د غرونو له لارې د باد غږ اورېدلی شو او د یوې لنډې شېبې لپاره هغه خپلې سترګې وتړلې. د خپلې خور مخې ته سور کړ. د هغې موسکا، د هغې خندا، د هغې معصومیت. زبیر په ټول زړه هیله درلوده چې هغه به ژوندی پاتې شي، چې د هغه قرباني به بې ګټې نه وي. مګر برخلیک مختلف پلانونه درلودل. زبیر هیڅکله کلي ته بیرته نه شو تللی. د هغه بېجانه جسد څو ورځې وروسته وموندل شو، په واورو کې کنګل شوی او درمل یې لا هم په لاس کې و. کله چې بیرته کلي ته راغی، کورنۍ د زبیر د برخلیک په اړه پوه شوه. داسې ښکارېده لکه نړۍ چې پای ته رسېدلې وي. امینه چې یوازې د ښه والي نښې نښانې ښکاره کړې وي، هره ورځ خپل ورور ته زنګ وهلی، پرته له دې چې هغه د هغې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هر څه ورکړي. کله چې کلیوال راغلل او د زبیر د مړینې خبر یې ورکړ، د هغې زړه مات شو. هغه نه پوهېده چې ولې هغه هیڅکله بیرته نه راستون شو، ولې هغه یو کس چې د هغې د ژغورلو ژمنه یې کړې وه اوس د تل لپاره لاړ. آمنه چې د دې زیان له امله ویجاړه شوې وه، هیڅکله روغه نه شوه. د هغې روغتیا یو ځل بیا خرابه شوه او دا ځل هیڅ شی نه شو ژغورلی. هغه یوه اونۍ وروسته مړه شوه. د هغې وروستۍ خبرې په یوه غږ کې وې: زبیره، ته چېرته یې؟ ما ستا انتظار کاوه. کلیوالو دواړه خویندې او وروڼه څنګ په څنګ ښه کړل. غرونه د ورور د زړه ماتونکي قربانۍ او د خور د بېپایه مینې شاهدان وو. د دوی قبرونه سړې او بې ثباته د مینې یادونه وه چې دومره ژوره وه چې حتی د طبیعت تر ټولو سختو ځواکونو ته یې زیان ورساوه. یوه مینه چې مرګ پخپله کلی به هېڅکله د زبیر او آمنې کیسه هېره نه کړي. د یو ورور کیسه چې د خپلې خور د ژوند لپاره یې هر څه ورکړل، او یوه خور چې په دې هیله مړه شوه چې ورور به بیرته راشي. د دوی نومونه د کلیوالو په زړونو کې نقش شوي وو او د دوی د قربانۍ یادونه د نسلونو لپاره ژوندۍ وه.